دا علومو هدایات خزانه دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او بخچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او بخچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دلته کېږي د خدای دین ته په اعلی ډول خدمت دا میزان د شریعت دلته فکر ذکر جوړ دی او دستور د حقیقت فلسفه د هدایت د اصحاب مبارکو کارنامې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د اصحاب مبارکو کارنامې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دا علومو هدایات خزانه دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او باغچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ زړونه باسي له غفلت سترګې وځي له دیمار د جانان په لویه لار دا زندان د شیاطینو د انوارو سپین سهار د انعام د ګلو خار د انسان د انسانیت د سلسلې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د انسان د انسانیت د سلسلې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دا علومو هدایات خزانه دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او باغچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او باغچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دا یو کام د رڼاګانو زنکدن د تورو شپو مطالع د لمرو دا مدار د سترو ستورو او محور د رحمتو یو نظام د سپینو زړو دا عمر بن خطاب د قافلې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دا عمر بن خطاب د قافلې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دا علومو هدایات خزانه دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او باغچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دلته درس د احادیثو او تعلیم د سپین قرآن د احکامو یو جهان ټول اخلي الهامونه د سیرو د جانان د نبی آخر زمان احمدی د قربانیو مرحلې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ احمدی د قربانیو مرحلې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ دا علومو هدایات خزانه دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او باغچې دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او باغچې دی وی ژوندۍ مدرسې 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 دی وی ژوندۍ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم ډېرو درنو او قدرمنو مسلمانانو ورونو دینی مدارس هر چیرې چې وي او په هر شکل چې وي د هر چا د خوا نه تأسیس شوي وي د اسلام هغه ستر مراکز دي چې د تاریخ په اوږدو کې د ځوان نسل د سالمې روزنې او د اسلامي دعوت په خپراوي کې ستر رول ادا کړی دی همیشه یې ټولنې ته په علمي او دیني برخه کې ستر قیادتونه او داسې د خیر خلک وړاندې کړي دي چې
د ژوند په هره برخه کې د ټولنې دپاره د خیر وسیله او ذریعه جوړه شوې ده. د مدارسو د دیني مدارسو لومړنی بانی او مؤسس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و چې په مکه معظمه کې په لومړي ځل د ارقم ابن ارقم په کور کې دیني مدرسه تاسیس کړه او بیا د مکې د هجرت نه وروسته مدینې منورې ته چې کله هغه لاړ نو د اصحاب صوفي په نوم یې هغې مدرسې ته وسعت ورکړ. د همدغې مدرسې شاګردان وه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو ځانګړي منهج باندې هغوی وروزل او د اسلام دعوت یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورساوه او د اسلام دپاره یې دومره سترې او عظیمې قربانۍ ورکړي چې په پیړیو پیړیو نورو مسلمانانو هغه پانګه چې هغوی ګټلې وه د اسلام په برخه کې د هغې نه استفاده کوله. همدې بنیاد باندې د افغانستان په ګران هېواد د جلال آباد په ښار کې په 10مه ویالې ساحې کې د امام ابو یوسف علي دارالعلوم هم تاسیس شوی دی تر څو موږ د خپل ځوان نسل د سالمې روزنې لپاره د خپلې ټولنې خلکو ته خدمت وکړو. یاد دارالعلوم په 1409 کال کې تاسیس شوی دی چې تقریبا تر دې دمه 2 ځلې فارغان ورکړي دي ټولنې ته او دا دارالعلوم تقریبا 15 تنو پورې په مختلفو فنونو کې استادان لري او 3 څانګې لري چې د کتابونو څانګه ده او د قرآن کریم د حفظ څانګه ده او د قرآن کریم د ناظرې څانګه ده. په دې 3 واړو څانګو کې چې تقریبا د کتابونو څانګه کې د 5م نه تر 14م ټولګي پورې شاګردان لرو او د حفظ په څانګه کې 1 لیلیه او 3 نهاري حلقات لرو او د همدې په څېر د قرآن کریم د ناظرې په برخه کې چې ټول شاګردان تقریبا 950 پورې رسېږي. دا مدرسه د خپل ګران هېواد د محسنو او مؤمنو سوداګرو او تاجرانو په مرستو باندې ولاړه ده او همیشه هغوی له موږ سره د دې مدرسې په تمویل کې مرسته کړې ده. نو الحمدلله زموږ د دې مدرسې چې څومره شاګردان فارغ شوي تر دې دمه هغوی مدارس لري، شاګردان روزي. دا چې د امام ابو یوسف رحمه الله علی دارالعلوم کې مو څه زده کړه د هغې له جملې څخه یو څو دانې زه ستاسو په مخ کې وړاندې کوم. لومړی د امام ابو یوسف رحمه الله علی دارالعلوم کې مو زده کړه چې متوازن او وسطي اسلامي فکر مو زده کړه چې د افراط او تفرید څخه خالي و. دویم د اسلام درست فهم مو زده کړه او د دغې په وړاندې اوسني خنډونه او د هغې لارې چارې مو زده کړې چې د اسلام په وړاندې اوسني څه کوم خنډونه دي او د دې د حل لپاره کومې لارې چارې دي هغه مو دلته زده کړلې. دریم خپل ځان او رب او کائنات مو وپېژندل او خپل ځان او کورنۍ او ټولنې او ټولو کائناتو په وړاندې مو خپل مسؤلیت وپېژنده. اول مو وپېژندل چې زه څوک یم، زما رب څوک دی او کائنات څه دی. بیا مو وپېژندل چې زما د خپل ځان په وړاندې، د کورنۍ په وړاندې او د ټولنې په وړاندې زموږ مسؤلیت څه شی دی، دا مو دلته وپېژندل. څلورم د یووالي او اتحاد په ارزښت باندې پوهه شولو چې یووالی څه شی دی او د دې په ارزښت باندې پوهه شولو او د یووالي او اتحاد د لاسته راوړلو په لارو چارو باندې هم پوهه شولو چې یووالی او اتحاد په کومو لارو چارو باندې لاسته راځي، په دې باندې پوه شولو. پنځم اسلامي اخوت مینه مو زده کړه او د ستر اسلامي مبارزې لپاره مو د اسلامي اخوت او الفت اهمیت درک کړه چې د دې کوم اهمیت دی هغه مو درک کړه. شپږم په فردي او اجتماعي ژوند کې مو لومړیتوبونه او اولویت وپېژندل چې زموږ لپاره په فردي ژوند کې کوم اولویت او غوره اولویت دی او په اجتماعي ژوند کې زموږ لپاره کوم اولویت دی. اووم د دین او هیواد ارزښتونه مو وپېژندل چې زموږ لپاره د دین ارزښتونه کوم یو دي او د هیواد ارزښتونه کوم یو دي، دا مو وپېژندل او وپوهېدلو او د خپلو ارزښتونو د ننګ او دفاع طریقه مو زده کړله چې موږ خپله څنګه د خپلو ارزښتونو څخه دفاع وکړو. د دیني علومو ترڅنګ مو ځینې اړین عصري علوم هم زده کړله چې د دې
او په ځانګړې توګه هغه فرهنګي استعدادونه مو زده کړه چې د یو مسلمان دعوتګر لپاره په اوسني ژوند کې ضروري دي. نو موږ د خپل ګران هیواد د ټولو تاجرو او سوداګرو نه چې که د هیواد په دننه کې دي او که د هیواد نه بیرون اوسېږي د هغې ټولو نه مو تقاضا او خواهش دا دی چې موږ سره د دې مدرسې په تمویل کې د خپل وسې مطابق همکاري وکړي تر څو د خیر دغه منبع او سرچینه جاري وساتل شي او وخت په وخت باندې خپلې ټولنې ته هغه روزل شوی نسل وړاندې کړی شي چې هغه خپلې ټولنې ته ژوند په هغه برخه کې خدمت وکړي. الله متعال د ټولو هغو ورونو هغه صدقات او زکاتونه او مرستې او کومکونه چې تر اوسه پورې زموږ سره جاري ساتلي او د مدرسې سره یې کړي دي الله متعال د هغوی ټولو نه دا صدقات او دا مرستې په خپل دربار کې قبول کړي